د هلمند په یو شمېر شمالي ولسوالیو کې 3 چک ډیمونه رغول سوي دي. دا د هلمند په شمالي ولسوالیو نوزاد او مساکلا کې تازه جوړ سوي د اوبو د زیرمه کولو بندونه دي چې د وروستیو ورښتونو له ورېدو له کبله زرګونه متره مکعب اوبه پکښې راټولې سوي دي. دا چک ډیمونه د مساکلا ولسوالۍ د خوني ګارې او ګرجت کاریز سیمو او نوزاد ولسوالۍ علي آباد سیمه کې د 6 میاشتو په موده کې د 20 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو د ذخیره کولو په موخه جوړ سوي دي. د اقلیمي بدلون په دې څپه کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر هلمند کې هم د پرله پسې ورښتونو ورېدو له کبله خلک خوښ دي، خو دا ورښتونه له زیانونو هم خلاص نه دي. دغه 3 رنګه چک ډیمونه چې دوه یې د مساکلا ولسوالۍ او یو د نوزاد ولسوالۍ علي آباد سیمې کې موقعیت لري. د افغانستان د اسلامي امارت په خپله بودیجه، په خپله ماشینري او په خپله انجینري ټیم باندې جوړ سوي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن چهارشنبه په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزني، بامیان، دایکنډي، روزګان او غور ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. د اوبو او انرژي سرپرست وزیر د ملي پراختیا شرکت له رئیس سره په لیدنه کې د زابل ولایت د توري بند، د پکتیکا ولایت د پلتوني بند، د پکتیا ولایت د مچلوغ بند، د ګمبيري پروژې او د دې وزارت د یو شمېر نورو پروژو د پلي کولو په تړاو خبرې کړې دي. د اوبو او انرژي سرپرست وزیر د تر کار لاندې پروژو د چارو پر چټکتیا ټینګار کړی دی. د ټولګټو چارو وزارت ویلي دي چې په نورستان ولایت کې د تیرو ورځو واورو، بارانونو، سیلابونو، د غره او واورې ښویېدو له کبله د کونړ نورستان لاره او یو شمېر اړوندې لارې د ټرافیکو پر مخ لنډمهاله تړل سوي وي، بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوي دي. دغه وزارت زیاته کړې چې د وروستیو سیلابونو له ویجاړیو څخه د کامدیش، برګمټال، منډول او دواب ولسوالیو سړکونو پاکولو کار روان دی. د اقتصاد سرپرست وزیر د افریقایي او آسیایي هیوادونو لپاره د IMC موسسې له سیمهییز رئیس دیپ ایستمن او په افغانستان کې د دې موسسې مشر احمد کاسس سره په لیدنه کې د هیواد په زیانمنو سوو سیمو کې د کورنیو د اقتصاد او استوګنیز وضعیت په ښه والي ټینګار کړی دی.